بسم الله الرحمن الرحیم راځو ورډ پروګرام ته نن موږ تاسو ویو ټیپ په دې کې وایو ویو کې کار کول لپاره ځاول لک لیکل کوم تر څو چې موږ تاسو د اپشن باندې بیا ته پوه شو نو ورته دې ته انتخاب کا هډینګ 1 سټایل او دغه کې بیا ورته چې دومره لیکل وکړه دغه نو وروسته ورته لیکو چې بل موضوع موږ سره کابل فرض کړي او دغه لیکل ورته چې کې وکړه بل موضوع د موږ سره فرض کړي پکتیا بس دغه درې مدونه خو چې په دې کې هم لیکل راته وکړه اوس راځو موږ تاسو دې ته چې ویو کې وایو اوس پرنٹ لیاوټ ورکه راخلاص لکه څنګه چې چاپ نه راوځي ورکه ختم شي بل چې د دې کې ریډینګ موډ دی ته وایي نیکسټ راتلونکي مختلف شرایطونو کې تلل شو تیر شوی تلل شي بل چې د دې کې ویب لیاوټ کدا انټرنیټ چې کدا لیکل چې انټرنیټ کې کوم یو پاڼه لري غته چې کالته به تاسو ښکاری الته ورکه نه یب کې او ډرافټ لیاوټ کې دا فرق دی ویب او د ډرافټ ترمنځ چې په دې کې د ورکو د بدلیدو د مخ د بدلیدو درک نه لګيږي په دې ویب لیاوټ کې خو دا ډرافټ کې باندې کلیک کړئ دلته تاسو کولای شئ کوم ځای کې چې پیج بدلیږي دغه ځای کې د علامه راځي دا ډاټډ لاین او اوټ لاین چې دا بیا په دې ډول ده د دې فائدہ چې د کړه د هډینګ سټایل غکړی استعمال کړي ډبل کلیک کا راټولول شي بیا ته کولای شئ ته د بیرته ډبل کلیک کړئ دا هم منفي او جمع بیا ورته چې دا منفي او دا موضوع چې د پاس وصل کابل نه بیرته ښکته وس هم دا رقم کولای شئ لیول 2 ته بدل کا لیول 2 یا هډینګ 2 سټایل ته بیرته لیول 1 ته د سره اخیری ته د سره اول سره هم دا رقم کله طرف ته لاس څومره لیول دلته ښکاری به دی ځای کې هغه ته انتخاب ولای شي او شو فارمیټینګ د لیکل دلته رنګ ښکاری کنه د هډینګ سټایل نه دی ښکاری فرست لاین ان دی پیراګراف اول لاین صرف ښکاری کوي چې نه ټول د ښکاری لیکل ټول به ښکاری هم دا رقم په دې کې بل ډاکومېنټ ښکار کول غواړي شو ډاکومېنټ کریټ د ګوربلی جوړ کوست کولای شي انځر تلاش شي او لبري نه لیکل دلته ډایرک راواخلې ته چې دا ورته دې کې کوم لیکل هغه راوړ هغه لیکل دلته راوړ ان دې دغه ترمنځ اړیکه جوړه کړي کې اړیکه ختمه لینک ختمه دی باندې بکلی کې مرج سره یو ځای کا سپلیټ مختم راځي لاک کړه ډاکومېنټ او کلوز ټول د دل لپاره استعمالي هغه لیکل دلته کې راغله اوس راځو بیا ویو ته په ویو کې بل اپشن وګورئ تاسو وایو کدا اپشن چې کومه ده پیج موومېنټ صفحه د مخ ته ورسته دي کنه ساید موومېنټ د اپشن تاسو کمپیوټر کې باندې دلته نوې ما چې اپډیټ شوی دا کې راغلی دا چې چک چې کنه شته غزنی جانا نه بوي د ما په فکر نو دې څه کولای شي هاریزونټل سکرولینګ وکړي هی چپ طرف ته لیکل نه دی وتلی خط کش د نه ښکاری و د ښکاری د نه ښکاری تاسو دلته په دې ځای کې وینئ چې دا خط کش کوم د پاس د غیر فعال کا یا فعال کا همدا رقم ګریډ لاینز د ګریډ لاین د غیر چاپیره کوم د مارجنز دي نیویګیشن پین کومه موضوع ته تلل غواړي فایند کوم د موږ تاسو ویلې ډایرکټ دغه عنوان یا موضوع ته رسي او زوم کدا لیکل څومره زوم کوي ورته چې 200% اوکې 100% یو مخ دوه مخه یا پیج ورت صفحه پلان والی مطابق دې کې لږ اپشن دی دلته دغه ځای کې پیج ورت ټیکسټ ورت کې نه وای دا اوکې کا لیکلو د پلان والی مطابق دا رانګ دی کنه دا چې کړه ته دې طرف ته لګوي سي نو وس دې نه لیکل ورکړي نه دي هیڅ چپ طرف ته نه دي تر وته هم دا رقم 100% باندې بیا کلیک کو مینی پیجز ډېر ورکه کلی دل غواړي مثلا درې صفحې لیکل دي ما په فکر څلور کې کاری ما څلور ته انتخاب کړ او دلته په خپل خوخه زومینګ کولای شي زه ته چې 800 زومینګ ورکنه ماته څه وایي چې له لاسونه کم له 500 نه زیات زومینګ نشي ورکولای خو 500 نه زیات دلته نه کیږي اوکې 500 ټولې کا اوکې کا لیکل سایز نه دا غړ شوی بلکې لیکل رانګ دی شي دی ورته یا بیرته سلفي زومینګ د هم دا لیکل په یونری وینډو کې هم را خلاص کا ګورې ډاکومېنټ 1 2 دلته تاسو ګورئ دوه را خلاص هم دا لیکل دی ورته چې په یو بل کې هم را خلاص کړه د درې او په دې کې بل اپشن دا رینج ترتیب کړي وایي درته ترتیب کړ
همدغه رقم ته کولای شي چې سپلیټ اپشن کله کله اړتیا پیښي کوي چې په یو ډاکومنت کې په یو وار دوه ځای کار وکړي څنګه کیږي هغه دلته زه په سپلیټ راخلم ورته چې کوم ځای کې مې کلیک کړ دا غټ منځ باندې د سپلیټ شو نو دلته ته کولای شي دلته اول مخ کې لیکل وکړي دلته بل مخ ته راشي دویم ته دریم ته څلورم ته دلته ریموو سپلیټ بل لري شي ویو ساید بای ساید دی باندې کلیک کې د کوم یو سره لیدل غواړي دریم را خلاص ته چې د اول سره یې لیدل غواړم ساید بای ساید خو دې کې وستونزه ده سکرالینګ کې کې په دواړو کې کیږي زه غواړم چې داسې نه کیږي نو دې لپاره دلته یو اپشن ده په دغه ځای کې سینکرونس سکرالینګ دا به غیر فعال کې چې غیر فعال کې به چې کوم یو ته ماوس وړي هغه کې بس سکرالینګ کیږي بلکې بعد نه کیږي بل دا به دې کې ریسیټ وینډو پوزیشن کې چیرته د دیو سایز کم کړای دی بل زیات کړی دلته غواړي چې خپل حالت ته ویسي را به شي ریسیټ وینډو پوزیشن او بل کې سویچ چې کوم درته وایي چې کوم یو باندې کار کوي ته چې په اولیو کې کار کوم یا په دوهم کې کار کوم یا په دریم کې چار څو ځله خلاص کړی هغه به درته ښي اوس راځو موږ تاسو میکرو ته خو میکرو کې کار کول نو مخکې پراپرټیز ته کړه شي هم ته بیا یې انفو ته دغه پراپرټیز ښه دته دې ته باندې کړه یو پرېږده اوس راځو موږ تاسو میکرو ته میکرو ډېر مهم رول لوبوي چیرته لوبوي دا مخکې موږ تاسو شارټ کټ کوډونه لیکلي زما لیکلي چې څوک ای ډي آر ولیکي او سپیس یا انټر بټن وي نو ادرس دی لیکي په دې کې ساده لیکل کېده رنګلي قلم کې کوای شي بل لینونه به دې کې موږ تاسو انټر نس وایي چې مثال بل لاین ته لیکل کوس کا بل ته کوس کا نو دې لپاره به تاسو څه چل کې میکرو به استعمال کړئ ریکارډ میکرو هغه په ډول لګي اول به نوم ټول کو زه نن چې نوم تور کا اډرس او بٹن په بٹن په واسطه جوړه بٹن ورته جوړه ته بٹن راځي کنه کیبورډ شارټ کټ زه ته چې بٹن جوړوم اول یا په دې نوم باندې بل شته ورته چې اډرس 222 کا او دا بٹن دا کویک ایکسس ټول بار راخلاص ته ورته چې دا بٹن چې دا کویک ایکسس ټول بار ته اډ کا او آیکن کې په خپل خو ورته انتخابای زه ته چې دا ورته انتخاب کا اوکې کا اوکې تاسو یو څو ګور د ماوس سره د ټیب هغه په تخکاری مطلب ریکارډینګ شروع ده آیکن ته دلته راغی دلته زه چې څه شای هم لیکم دلته راځي ته چې داخله کی طرفه کول مې نه کو پنځل دولی کا لګي سایز هم زیات کا د افغانستان اسلامی جمهوری دولت د پوهنې وزارت د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست د الفلاح انسټیټیوټ دا لیکل چې کله وکړو ورته چې بس د نور ریکارډینګ نه کوم ته کولای شې دغه ځای کې لږ ریکارډینګ ودرې پاس دغه ځای باندې ودرې لکه ویډیو کې مې دا بټن دې دوه علامې دلته وګوره دغه ځای کې ریکارډینګ ودرې زه به بیا دغه وروسته بیا ریکارډینګ شروع کوم ته چې بس د موږ ریکارډینګ نه کوو بس دا که تاسو ورډ بند هم کې بیا را خلاص کې هغه آیکن هلته شته پرې باندې کلیک کړه دا به ډایرکټ درته لیکي کار څومره اسانه همدغه رقم تاسو کولای شئ ادرس هم کې ولیکئ زه هغه لپاره درته هغه جوړوم ویو ته راځم ورته چې لاړ شته ریکارډ میکرو ته میکرو 5 نوم ورته چې صحیح ده او کیبورډ شارټ کټ ته جوړوم ورته چې الټ ا اساین خو ګوره عادي شارټ کټ په ګډي وړي نه کوي لکه کنټرول اس کنټرول ا کنټرول او کنټرول پی د چې کنټرول پلس پی د ډیر زیات استعمالي کنه الټ سره استعمال کړي الټ موږ تاسو ډیر کم استعمالو نو الټ صحیح د کاغذ ګډي وړي شم کلوز کا ریکارډینګ شروع سره اوس دلته مطلب چې تاسو شم لیکي ایڈریس گردیز سٹی غزنی روڈ رحیم گردیزی مارکیٹ تھرڈ فلور سیکنڈ فلور موبائل کولای شي انټر بټن وای موبایل شمیره ته ولیکي 0 بیا د 304 and 0 ایمیل ادرس کلیکی ایمیل هم کې ولیکه الفلاح انسټیټیوټ
83@gmail.com. دیگه ایمیل مو ته لیکلی شي الفلاح انسټیټیوټ @yahoo.com. ریکارډینګ دیو کوي چې بس ته نو ریکارډینګ میکرو ته راشي او ته چې سټاپ ریکارډینګ چې کله مارتیا په خېدل نو ته وای کوم بٹن الټ پلس ا الټ بونس ا بٹن وای د خپل په اتومات ډول درته لیکي کدا وای میکرو استعمال په دې کې د نورم تلوي میکرو ته کلاس دې ځم رن کوي چې میکرو 5 ته وګورئ رن دې نورم کې جوړې کنه هغه بل مثلا مخکې جوړ کړه اډرس 222 نوم ورک دا رن نو ادرس نو خیر موږ دا غو کې لیکلي اسلامي جمهوریت دولت کوم ډیلیټ کړه انتخاب به کې ډیلیټ کا ایډیټ ته کې تغیرات کې سټیپ انټو دا ټول چې کوم د تاسو کوډینګ ته بیاي دا پروګرامونه د کمپیوټر ساينس یو لینګویج دا ویژوال بیسیک په دې کې جوړ دي نو دا ګور دا کوډینګ دا د اډرس 222 دا کوډینګ دا موږ تاسو سره په اسانۍ کارو خدای دا څنګه لري تر شاته موږ کوډینګ دا په اتومات ډول لیکل شي بټن ته د سیټینګ کړو چې کله څوک دې کوي نو دا کوډینګ په خپل لیک هغه د کنه دا کمپیوټر ساينس ولا چیرته ځای کار کې کړای شي کني نشي کولای دا پروګرامونه به دغه پروګرام کې جوړ دي لینګویج ورته وایي په دې کمپیوټر په اصطلاح کې نو هغه کې د کار نه د نور کې کار نشي کولای هیلپ تک راشي هیلپ باندې کلیک کړئ د کنیکټ وي کومک تر خلاصيږي یا کانټیکټ سره اړیکه ونیسئ انټرنیټ ته ټول اړتیا لري فیډبیک مخکې لري تر خوشاله مطلب تر خوشاله دی پروګرام نه تر خفه یا کته پیشنهاد لري کولای شي مایکروسافټ کمپنی ته او شور ټریننګ باندې کلیک یا انټرنیټ د کنیکټ وي ټریننګ د تخریج مثال د فایل کې به مثال د میکرو څنګه استعمال او وغیرہ وغیرہ راځم نو تاسو کویک ایکسټرول بار ته دې کارول استعمال موږ تاسو د هم دا خو لکه څنګه وخت هم ستپ کېدل تا لکه مثال مخکې موږ ویل چې مثال دا بٹن لري کا مثال سیو یا کویک پرنٹ بٹن لري کا دا بٹن ده لري ریډو بٹن راوځه شو انډو ریډو دا راوځه یعنی مثال انډو بٹن چې کوم دا لري کا یا بیرته راواخله صحیح شو خدا نور بٹن څنګه رول کیږي مخکې موږ تاسو ویلو چې دا موږ تاسو له دې ځای نه د سیر رول شو چې رائټ کلیک اپ اډ ټو کویک ایکسس ټول بار یا شو بلو د ریبن نه کته وکړه دلته ګور دې طرف ته راغی ریبن نه کته لاړ مخکې آلته اوس دلته شو بیرته پورته ورغواړي شو اباو د ریبن بیرته کدا تر لري کې رائټ کلیک ریموو رائټ کلیک ریموو رائټ کلیک ریموو کله په اضافه کې هم دغه طریقه ده ښه په دې کې څه نوی بټن لکه مثال لکه دا شو مور کمانډز ورډ اپشن راخلاصيږي کویک ایکسس ټول بار ته کولای شئ دې ځای نه هم ته الټویس مثال زه ته چې کټ وېسا اډ الټ بیا کټ اپشن هم راځي دې کې د نور ټول هم ستا انسرټ پکچر د پکچر ته چې وېس اوکې کا الټ وګوره ټول راغلی کټ پکچر کله ریکای پر لری کولای شئ رائټ کلیک ریموو دغه اپشن دلته مست رائټ کلیک کسٹمایز کویک ایکسس ټول بار دلته غځای ته راغلو خو په دې کې څنګه وختونه دلته چخکاری شو بلو دریبن لکه مخکې موږ تاسو ویلې یا بل دلته کلیک شوی به دریبن بل اپشن ده په دې کې کولیپس دریبن دا بل د کول شي دې ځنه کوس کولیپس دریبن ده زه ته هم چې اټو هایټ دا کې انتخاب کې د بيخي یو شی نه ښکاری بیا بدل تراشه دې باندې بکریک کې دلته براشه او شو ټیپس ښکاری یا د ټول ښکاری دا کار تاسو دې زم کول شي دې باندې کلیک کړه ټولې ګالت یا ته چې بیرته ټول وکړه خو دې کې یو بل اپشن هم ست چې غواړي چې له ورډ نغلاو کې مثال یو سیکشن تر لري کې یو برخه تر لري کې څنګه لري کې د مثال په توګه زه راځم ریفرنسز ته او دې کې رائټ کلیک کوم کسٹمایز د ریبن بیرته ورډ اپشن راخلاصيږي خو کویک ایکسس ټول بار نه پورته کسٹمایز د ریبن مثال ته غواړي چې دا فوټ نوټ چې تر لري کې دا به انتخاب کې ریموو خو کار نه ده صحیح ده دغه رقم دی کمپنی چې کوم سیټینګ راغلی هغه صحیح ده دا بیا په ګرځي ورته نو ورکه چې کوم نه راوړم مالته نه غنا خبره ده چې دا په دې ډول دلته وي اوس یو څه شارټ کټ ده تخیمه د ریکومند کتاب په اخري سر کې ولاړم غواړم چې ډایرکټ اول سر ته لاشم کنټرول به ونیسه او هوم بٹن به وای هوم
که په اول سر کې ولاړې اخري سر ته تلل غواړې کنټرول به ونیسئ اینډ بټن به ووایه END اینډ بیا سر ته ځم د لاین په اول سر کې ولاړې غواړې چې د لاین اخري سر ته لاړ شي صرف یوازې اینډ بټن به ووایه او که اول سر ته ځې هوم بټن به ووایه همدغه رقم که ښکته ځې یو لاین ډاون ایرو کی او پورته اپ ایرو کی شین چپ طرف ته ځې یو توری یو حرف رائټ ایرو کی او لیفټ ایرو کی که غواړئ چې یو لغت د ښي چپ طرف ته ویسي کنټرول به ورسره ونیسي یو لغت دې وړي ښي چپ طرف ته که ښکته او پورته یو پیراګراف تلل غواړئ نو کنټرول به ونیسئ ډاون ایرو کی او اپ ایرو کی همدغه رقم دلته متوجه سئ اول زه سم ریکارډ کوم بل چې دا په دې کې که غواړئ چې کیبورډ په واسطه ته انتخاب وکړئ دلته دې کلیک مثال د کلیک دی گرافیکس نه دې طرف ته انتخاب کړئ شیفت به ونیسئ او ایرو کیز به واسطه کوم طرف ته چې انتخاب کړئ هغه درته کوي یا پورته که پسې ونیسئ پورته که ښکته ونیسئ ښکته انتخاب کړئ شیفت به دې نیولی بل یو موضوع داسې ده مثال چې ته دلته دې کلیک کړئ د لاین په اخر کې ولاړې اول سره پورې انتخاب کول غواړې شیفت به ونیسئ هوم بټن به ووایي او که په اول سر کې ولاړې شیفت به ونیسئ اینډ بټن به ووایي دغه کار له ماوس نن کېږي لیفت مارجن ته چې کله لاس یو د انزرشن د آی په ځای چې کله غشی وښکاري په کلیک به کې ډبل کلیک سره پیراګراف او درې وارې کلیک سره سلیکټ آل یو لغت کې انتخاب دی ډبل کلیک او درې وارې چې کلیک وکړي پیراګراف انتخاب بله طریقه چې ده داسې ده چې ته غواړې چې یوه جمله ټوله انتخاب کړي یو فل سټاپ نه بل فل سټاپه پورې کنټرول به ونیسي په کلیک به کې کنټرول به ونیسي په کلیک به کې او که غواړئ چې له دې ځایه انتخاب وکړئ تر دې ځایه ډایرکټ نو هلته به کلیک کې شیفټ به ونیسئ دلته به کلیک بله طریقه داسې ده چې F8 بټن مو دوه وارې F8 F8 بټن لغات انتخابي دریم وارې چې ووایه جمله انتخابي څلورم وارې چې ووایه پیراګراف او پنځم وار سلیکټ آل برعکس بلته لرې کوئ ان سلیکټ کوئ نو شیفټ به ورسره ونیسئ بیا په څټ پر شاته کې اسکیپ بټن به په اخر کې ووایئ او نو دا مې یو څه دې هغه طریقې درته وښودلې شارټکټ و ښه بیا داسې یو داسې انتخاب څنګه کېږي دا مخکې ما کورنۍ وظیفه ورکوله خو ګوره که زه انتخاب کوم دغسې تر دې ځایه دلته دغسې هم انتخابېږي دا باید انتخاب نه شي صرف د دغه ځای نه تر دغه ځای لکه شکل څه سړی جوړوي دغه رقم انتخاب الټ به ونیسئ او کلیک به وکړئ انتخاب به وکړئ الټ پلس کلیک الټ به ونیسئ او کلیک به وکړئ او انتخاب به وکړئ نو کلیک به دې نیولی هغه رقم به انتخاب وکړئ نور نو دا رقم انتخاب کېږي چې یو بل طرف ته بیا نو سره انتخابېږي دا څه ټیکنیک سو دې نه پس راځم دې طرف ته دغه ریډینګ په دوران کې دغه مارجنز ته چې نه دي ښکاري دې باندې به ډبل کلیک کړئ دلته بیا په ډبل کلیک کې درته اوبه ښکاري دا څه طریقې وي او څه شارټکټ وي د انتخاب اکثره ویب کې نو دا د تاسې ورډ پروګرام که ژوند په ایکسل کې بیا سبا غوره کوو انشاءالله